ولی بعض خلک د چا نه خوښېږي، بعض انسانان د چا نه خوښېږي. څو علتونه لري. یو خو دا ده چې دې سړي ځان ته بالکل وخت نه ده پیدا کړی چې د ځان په اړه باندې فکر وکړي. دوهمه موضوع، دی همیشه په نورو قضاوت کوي. دی همیشه د نورو خلکو کمزوریانو ته ګوته نیسي او همیشه یې دوربین راخیستی وي چې یاره زه باید د خلکو کمزورتیانې وګورم. همغه ده چې خلک د د عمل په تقابل کې واقع کیږي، د خلکو د دغه ظرافتونه د عملو چې په خلکو پسې دومره څارو ده نه خوښي او فکر کوي چې کیدای شي چې نن له ما سره مخامخ د پلاني په باره کې خبرې کوي نو د بل په باره کې به زما په باره کې به کوي، او همیشه کوشش کوي چې ځان تر مخاطب نه بهتر معرفي کړي. مخاطب ته غواړي چې ته ضعیفه یې، مخاطب دې ته واداره کوي چې مخاطب د ځان په اړه باندې د عزت نفس تر سوال لاندې راشي، نسبت وده ته خپل ځان ټیټ وبولي او حس د تحقیر وکړي. زیاتره خلک موږ په ټولنه کې لرو چې دوی کوشش کوي په خبرو کې تا ټیټ راولي، په داسې شکل نه چې خدای نخواسته په معاصره توګه یا په مثبته توګه چې هغه کوم څه باندې موږ تاسې نه پوهېږو دی موږ ته وښیي، لیکن نه دی غواړي ما تا ټیټ وښیي. البته که هغه په یو مجلس کې وي، هغه که په دوه دریو نفرو سره وي، یا هم تنه دوه په دوه همغه مخاطب او هم ویونکی وي. نو متاسفانه بدبختانه هغه خلک چې غواړي تا ټیټ وښیي، هغه ستا په زړه کې نور احترام له منځه ځي، ستا په زړه کې نور هغه مینه او هغه ارزښت چې دې ورته درلود هغه له منځه ځي. یوازینی علت همدا ده چې موږ باید خلکو ته احترام ورکړو، ارزښت ورکړو، مینه ورکړو، احساس ورکړو. په مقابل کې متاسفانه بعضې داسې خلک هم پیدا کېږي چې ویونکی یا هغه چې ورسره مخ ته ډېر ورته ارزښت ورکوي، لیکن له هغه ارزښت نه بیا بعض انسانان ډېره بده ګټه اخلي. فکر کوي چې یاره چې زه همدومره یم. یعنی ارزښت خو په ټوله کې یو ارزښت دی چې خدای تعالی انسانان پیدا کړي دي، خو په تفاوت سره. خلق الانسان من تفاوت. خدای تعالی انسانان څه رقم چې په چهره کې په تفاوت کې پیدا کړي دي، په افکارو کې داسې متفاوت شکل پیدا کړي دي، او په اعمالو کې، په احساس کې، په عواطفو کې، او داسې په وړتیاو کې. بعضې خلک ډېرې ښه وړتیا لري لیکن اخلاقي بود یې ډېر ضعیف وي. د بعضې خلکو اخلاقي بود ډېر قوي وي خو په بعضې وړتیاوې نه لري، تخنیکي په شکل باندې، اجتماعي په شکل باندې، یا نور علمي په شکل باندې، لیکن د اخلاقو یو ګوډی وي او د اخلاقو یو مجموعه وي. نو بنان موږ باید انسانانو دغه ارزښتونه تفکیک کړو